لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه چې امازون کاروبار هم لکه عادي کاروبارونه د ځان سره جګې او ټیټې لري، نو زما د اکاونټونو څخه یو اکاونټ بند شوی و. ښاغلي حنیف خان ورور څخه ډیره مننه چې وروسته زما د 3 میاشتو تلاشونو څخه زه ونه توانېدم چې فعال کړم، خو خوشبختانه پرون شپه ده راته فعال کړو. اصلا ستونزه چیرته وه؟ ستونزه زما د امازون پی اکاونټ کې وه. ما نوټیفیکیشن ترلاسه کړی و چې زه باید د ادرس ویریفیکیشن په خاطر یوټیلیټي بیل هغوی ته وړاندې کړم ترڅو زما ادرس ویریفای شي، خو دا یوټیلیټي بیل چون زما LLC په امریکا کې وه ما نشوی کولی هغه بیل وړاندې کړم. نو حنیف خان ورور یو د سیم کارت په واسطه د دغه اپلیکیشن تاسې په سکرین کې ګورئ، دغه اپلیکیشن کې